سلامونه خوږو ملګرو، په دې هیله امید چې راته روغ او جوړ به وئ. نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو ایل ډي ټیچر یوټیوب چینل څخه حاضر شوی یم د یوې نوې ویډیو سره. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا در وښیم چې څنګه کولی شو چې موږ په فیسبوک کې کوم پوسټونه چې موږ ته راځي په بله ژبه باندې د پښتو څخه مسیوا په بله ژبه په عربي او یا په انګلیسي او یا په دري باندې کوم پوسټونه چې کیږي موږ ته هغه فیسبوک په خپله باندې وژباړي. بغیر له دې څخه چې موږ هغې ته یو ټرانسلیټر را خلاص کړو او په یو ټرانسلیټر کې وژباړو، یا ګوګل ټرانسلیټر یا بل ټرانسلیټر موږ ته یې فیسبوک په خپله باندې وژباړي. نو دا به څه ډول خبره وي، څنګه موږ کولی شو؟ راځو خوږو دوستانو په ویډیو باندې درته پیل کوم، خو مخکې له دې څخه تاسو زموږ ملاتړ وکړئ او زموږ ملاتړ چې دی هغه تاسو زموږ یو ایل ډي ټیچر یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو درسره لایک کړئ که مو خوښه شوه. نو راځو په ویډیو باندې پیل کوو. تاسو لومړی راشئ خپل د فیسبوک اپلیکیشن به خلاص کړئ او له هغې وروسته به تاسو راشئ په دې سر 3 لاینونه کوم 3 لیکې چې تېر شوي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا به ووهئ او دلته به خوږو دوستانو لاندې او په سیټینګز اینډ پرایوسي باندې به کلیک وکړئ، دا به ووهئ او له هغې وروسته به تاسو لاړ شئ په سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. له دې وروسته به تاسو لاړ شئ او په لانګویج اینډ ریجن باندې به کلیک وکړئ، دا به ووهئ او کوم وخت چې تاسو ته دغه صفحه راښکاره شوه نو د دې صفحې راښکاره څخه وروسته به تاسو لاندې راشئ او په لانګویج you'd like to have post translated into په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا به ووهئ. دا اپشن مو چې کله ووهه نو خوږو دوستانو اوس دلته په بله صفحه تاسو ته راخلاصیږي. دغه د خوږو دوستانو صفحه راخلاصه شوه. له دغه ځایه اوس تاسو کولی شئ چې هغه ژبه چې تاسو غواړئ چې د نورو ژبو پوسټونه هغې ته ستاسو لپاره ترانسلیټ شي، وژباړلی شي، نو تاسو یې له همدغه ځایه په اسانۍ سره انتخابولی شئ. مثال که چېرته کوم څوک دري زبانه وي نو هغه د دري ورته انتخاب کړي، پښتو زبانه به دلته راشي او دلته لاندې به راشي لکه ما چې پښتو ورته انتخاب کړي داسې به تاسو پښتو ورته انتخاب کړئ. دغه د ما خپله ورته پښتو انتخاب کړي، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، پښتو به ورته انتخاب کړئ او دلته په دې سر باندې به په دې سیو باندې کلیک وکړئ، سیو. خوږو دوستانو له دې وروسته هر ډول کوم پوسټ چې تاسو ته راځي له پښتو څخه مسیوا په بله ژبه باندې، خو تاسو به یو کار بل هم دلته وکړئ. دلته په دې لاندې ځای کې په لانګویج you don't want to be fair translation په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا به ووهئ او دلته به ورته هغه ژبه انتخاب کړئ کومه چې تاسو نه غواړئ چې هغه وژباړلی شي. لکه ما چې پښتو ورته انتخاب کړې، ځکه پښتو خو مو خپله پښتو ده، د دې سره خو موږ بلد یاستو او په دې باندې پوهېږو. نو تاسو به ورته ووایئ چې زه نه غواړم چې د پښتو پوسټ ماته وژباړې. د پښتو د پوسټ څخه مسیوا کوم څومره پوسټونه او څومره ژبې چې دي هغه ټولې ماته ژباړه، خو پښتو ماته مه ژباړه. دغه د پښتو ورته انتخاب کړل، دغه ځای به تاسو بیا په سیو باندې کلیک وکړئ، سیو به ووهئ او نوره ژبه هم ورسره یو ځای کولی شئ چې مثال ماته پښتو، دري او پلانۍ ژبه مه ژباړه، له دې وروسته نوره ژبه ماته وژباړه. خو ما ورته وویل چې ماته فقط پښتو مه ژباړه، له پښتو څخه مسیوا نوره ژبې کوم پوسټونه چې دي هغه ماته وژباړه په خپله باندې. او دلته به اوس تاسو ته ټول پوسټونه ژباړل کېږي او تاسو اوس راشئ له دغه صفحې څخه تاسو بهر شئ، په دې پاس غشي باندې به تاسو وځئ او دلته به تاسو په دې هوم باندې کلیک وکړئ تر څو د فیسبوک خپلې صفحې ته لاړ شئ. دغه د زړه تر تېرو خوږو دوستانو دلته یو پوسټ شوی دی په دري باندې، تاسو ګورئ یو بیت چا لیکلی دی. نو اوس ګورئ دلته فقط تاسو په سی ټرانسلیشن باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو ته دغه پوسټ په خپله فیسبوک وژباړي. سی ټرانسلیشن دلته به تاسو کلیک وکړئ. وګورئ خوږو دوستانو، دغه د خوږو دوستانو دغه د دري شعر یې موږ ته وژباړه، تاسو یې په خپله ویلی شئ. خو خوږو دوستانو دغه ویډیو چې موږ تاسو ته در وړاندې کړه، خدای دې وکړي چې ستاسو لپاره به مفیده تمامه شوي او یو څه مو ورڅخه زده کړي وي او د نورو ویډیوګانو لپاره یو ایل ډي ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ سره اوسئ. د بل خوږو دوستانو چې رانه هېر نه شي، پام کې لرمه چې تاسو ته د انګلیسي کورس هم فایل کړمه له همدغه یو ایل ډي ټیچر یوټیوب چینل څخه، هغې ته هم تاسو منتظر اوسئ او د انشاءالله چې ډېر زر به هغه هم فایل کړم تاسو لپاره. او د اوس لپاره د خدای په امان هر چیز یاستئ، الله مو مل شه.